سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترم لیدونکو وخت مو بخیر په مو کړئ د نن ورځې د پیل څو تازه لنډو او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم غور کې د سربوکان د استخراج تړون سره لاسلیک شه قانون وزارت ویلي چې د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د سربو او جستوکان د دریم باندې استخراج لپاره یې له خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړ دغه وزارت وایي په دې پروژه کې به 240 میلیونه ډالره پانګونه وشي د دغه پروژې مساحت 115 کیلومتره مربع دی او د استخراج مسؤلیت یې د کاظمي خپلواک شرکت پر غاړه دی د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر وایي چې په دې پروژه کې به 10 میلیونه امریکایي ډالر د ټولنیزو خدماتونو په برخه کې ولګول شي تیر کال د هوایي دهلیزونو له لارې 150 میلیونه ډالره صادرات شوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان، چین، هند او متحده عربي اماراتو ترمنځ د 290 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او واردات شوي د یادو وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده په یوه ویډیویي کلیپ کې ویلي چې له دې ډلې د 150 میلیونه ډالر افغانستان بهرنیو هیوادونو ته صادرات کړي چې انجا د انجي تخم، زعفران، غلۍ، ګیلم، لاسي صنایع او وچه میوه تشکیلوي نوموړي زیاته کړې چې په همدې موده کې بیا افغانستان ته د 140 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شوي چې درمل او برقي وسایل پکې شامل دي د کابل شمال لویدیځې خواته د یوه سړک جوړولو چارې پیل شوې کابل ښاروالۍ په خپله ایکس پاڼه په یوه لیکلي بیان کې ویلي چې د کرغې سړک له لوري د کابل شمال لویدیځ نوي نښلوونکي سړک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوي دي د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره د خنډونو د پاکولو سربیره د دغه سړک د پاتې بنسټیزو برخو په جوړولو هم کار روان دی دغه سړک چې له ذکراین ښارګوټي څخه د کرغې ته سړک پورې غځېدلی دی 7645 متره اوږدوالی او 30 متره سور لري چې څه موده وړاندې د بنسټیزو برخو له جوړېدو وروسته د یاد سړک د 3 کیلومتره برخې د پخولو چارې بشپړې شوې او د پاتې بنسټیزو برخو د جوړولو چارې له ژمنیو تدابیرو سره له ځنډ پرته دوام لري